څه به کېږي چې تاسو سره ملګري پکنیک د پاره ځان تیار کړئ او پکنیک ته لاړ شئ او بیا هم شپه په یو داسې ځای کې راشي چې هلته سړی خواره اوسیږي او د انسانانو غوښې خوري. هلته ستاسو نه ملګري ګیر کړي او ستاسو ملګري مړه کړي او د واپسۍ د تلو لاره هم در سره نه وي. دا کهاني څه داسې قسمه واقعې په باره کې ده چې دا کسان بیا ځان څنګه بچ کړي او څنګه وتښتي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو ډېره خوندوره کېدو واله ده. نو کهانۍ په شروعات کې موږ یو هسپتال وینو. دې هسپتال کې دماغي مریضان اچولي او داسې عام مریضان نه بلکې دا د انسانانو غوښې خوري. دې مریضانو د انسپیکشن لپاره او د صحت معلومولو لپاره یو لیډي ډاکټر راشي. دا مخکې تلو واله وي نو یو مریض یې ونیوي او دې سر نه ستنه وباسي او دا بالکل خبره نشي. نو دا میل ډاکټر دې ډاکټرې ته ووایي چې دې په صحت کې هیڅ تبدیلي نه ده راغلې. دا د مخکې نه سیوا خونخوار شوي دي. دا چې اوس څوک هم ویني په هغې باندې اټیک کول غواړي او بیا دا دواړه ډاکټران د هغه ځای نه لاړ شي. بیا موږ وینو چې هغه مریضان ځان ته دروازه په اغستنه باندې کلاو کړه. دلته کې د جیل دا نګران اوده وي. دی د دې مریضانو د خپو کړپارې واوړي او راپاڅېږي او د ور خواله راشي او ور کلاو کې او راوځي. وتو سره پې هغه ټول مریضان حمله شروع کړي او راویې غورځوي. یو مریض ورته په مرۍ باندې چک ولګوي او مرۍ ولې زخمي کړي او بل مریض راشي او پوزه ته هم وخوري او بیا دا مریضان لاړ شي او مین ګیټ کلاو کړي او ټول مریضان د جیلونو نه راوځي او په هسپتال کې یو اتڼ واچي او ټول ډاکټران راګیر کړي. د موږ لیډي ډاکټر ووینو چې هغې راټینګه کړي او هغې له شاټونه ورکړي او مړی کړي. بیا هغه میل ډاکټر پسې شي او هغه هم راټینګ کړي. تاسو خپونه په کونډتار باندې وتړي او وجود ویله په کونډتار راخ کړي. د هغه نه لاس او خپې بیلې شي او په یو دردناک مرګ باندې مړ کړي. دې نه بعد دا ټول هسپتال د دې سړي خورو په کنټرول کې وي او بیا موږ ته یو یونیورسټي وښودلی شي چې د هغې د سټوډنټانو چوټیانې شوي وي او هغه سټوډنټان غواړي چې موږ سره پکنیک ته لاړ شو. دې ټول راغونډ شي او روان شي په موټر بایک باندې. دلته دا بورډ نوټس نه کړي چې په دې بورډ یې ورته لیکلي چې وارننګ زون، یعنې دا علاقه د خطرې نه ډکه ده، خو دوی بیا هم نوټ نه کړي او مخکې لاړ شي. دوی په تلو تلو کې د علاقې نه ډېر زیات بهر شي. دوی باندې شپه راشي خو د شپې د ملاسې لپاره دوی صحیح ځای نه وي. دوی یو ملګری مخامخ یو کور ته اشاره وکړي چې راځئ دې کور ته ورځو. دا کور اصل کې د اکه سړی خورو هغه هسپتال وي. دوی ته خو پته نه وي نو دوی لاړ شي او هغه هسپتال ته دننه ورشي او ورننوځي ورته. دوی ته په سټارټ کې هر یو شی نورمل ښکاره شي. دوی لاړ شي کیني خو دوی په موبایل باندې سیګنل یې نه وي. سیګنل یې سړی خورو جام کړي وي. بیا دوی وغواړي چې راځئ د هسپتال ایکسپلور کوو. دوی به ټول هسپتال کې وګرځي او د ټول هسپتال چکر ولګوي. دې دوران کې دوی یو بل سره مستیانې خم کوي خو د سړی خورو پې د هر سایډ نه نظر وي. دلته یو جینۍ یو کیسټ راوالي او دې ملګرو ته وایي چې دا خو موږ له کتل پکار دي. دوی دا کیسټ ولګوي نو په هغې کې د دې مریضانو هغه اکټیویټیز ښیي. دوی بیا خو هم دا نوټ نه کړي او لاړ شي او سملي. د شپې د دوی یو ملګری راپاڅېږي او وایي زه تږی شوی یم اوبه څښم. دی بار راوځي نو دی مخامخ وګوري چې په کاونټر یو کس ناستی دی. دی څنګه هغه ته ور ورسي نو شاته یو سړی خور راشي او په سر کې ورته سیخ ومنډي او ځان سره یې ویسي. په نیکسټ مورنینګ چې دا جینۍ راپاڅېږي نو دا وویني چې د دې خاوند نشته دی. دا د نورو ملګرو خواله راشي او هغې ته وایي چې هغه خو نشته، راځئ چې هغې پسې وګرځو او پیدا یې کړو. بیا دوی ټول د هغه په تلاش کې وځي. هغه کاونټر ته ورسي چې کوم ځای کې سړی خوره کس مړ کړی او بیا ځان سره وړی و. دوی یو ملګري بیلی شي او هغه یو بلې کمرې ته لاړه شي. دلته را جینۍ وویني چې دا سړی خور هغه کس راوړو او په بینچ یې واچو او د وجود نه یو حصه له کټ کوي. په اخره کې د هغه نه سر هم کټ کو او لږ ساعت بعد سړی خور د هغه ځای لاړ شي. دا جینۍ هغه نورو ملګرو خواله راشي او هغې ته ووایي چې زموږ هغه ملګری مړ کړو. په دغه دوران کې هغه سړی خور هغې ته د هغه کس هغه سر راوړي او دوی چغې کړي. بل سټ ته سړی خور د دوی یو ملګري ته سر ته کونډتار واچي او بره یې راخ کړي. کونډتار په ذریعه د هغې مرۍ غوڅه شي او سر ترې پرې شي. دوی چې دا حل وویني نو دوی ویریږي او د هغه ځای نه وتښتي او بار راوځي. خو چې دوی موټر بایک ته وخیږي او موټر بایک د سټارټولو کوشش کوي نو د هغې نه هغه سړی خورو بیټرۍ وباسلې وي. یعنې دا بایکونه اوس نشي سټارټېدی. او دوی یو ملګري وي چې هغه وایي زه نن پیاده ځم او ستاسو لپاره مخکې مدد ګورم. دوی واپس د بلډینګ ته ورننوځي. دوی ډېر زیات پریشانه وي او د وتو هېڅ لاره ورته نه وي معلومه چې موږ څه وکړو او کوم خوا لاړ شو. دلته ورته یو ملګری ووایي چې موږ له په شریکه په دې باندې اټیک کول پکار دي خو د هغې نه مخکې موږ له څه اسلحه کلیکټ کول پکار دي. نو چې دوی راوځي بهر نو دوی پسې شاته هغه سړی خور هم ورپسې شي. دلته دا درې جینکۍ یوازې په کمره کې پاتې شوي نو دوی ته د بار نه څوک ور وټاکوي. دوی د ور له خوا له راشي نو یو سړی خور په هغه ور کې ډرل نه باسي او د جینۍ د ویښتو نه ونیوي. پر وخت د دې یو ملګری راشي او د جینۍ ته خلاصه کړي او هغه سړی خور د هغه ځای نه لاړ شي. دلته د نور خو نه سړی خور نه پټ شوي وي او بیا بهر راوځي. د دې دا یو ملګری
ملګری پر ووتو کې لږ لیټ شي، خو چې دی څنګه رامنډه کړي نو هغه سړی خور هغه ونیوي او ځان سره یې ژوندی بوځي او یو کمرې ته یې راولي او هلته یې ښه مضبوط وتړي. دلته هغه نور ملګري کمرې ته راورسي نو هغه جینکۍ ورته ووایي چې هغه خو نه دی راغلی. حلیم حیران شي چې دا څنګه کیدی شي، هغه خو موږ سره یو ځای راروان شوي او څنګه اوسه پورې راونه رسېدو. هلته سړی خواره هغه کس راولي او کپړې ته یې وشلی، چاړه ورپسې راوالي او د وجود نه په ژوندي نعمانې غوښې کټ کوي او هغه د درد لاسه دلته چغې وهي او هېڅ څه نشي کولی. نور ملګري چاړې راوالي او د هغه تلاش دپاره راوځي او راجینۍ دې ملګري ته وایي چې موږ دې جلدي کول پکار دي، هسې نه چې هغه سړی خواره هغه کس مړ کړي. د سړی خواره د هغه وجود نه لږې لږې غوښې کټ کوي او ځان یې تیکه کوي او خوري. دلته یې دا ملګری راننوځي چې زه د خپل ملګری د هغې نه خلاص کړم، خو چې دی د هغه د کټ شوي غوښې وویني نو زړه ورته خراب شي او بار د هغه نورو ملګرو خوا له وتښتي. ملګری هغه نورو ملګرو ته ووایي چې زموږ ملګری خواهي ګیر کړی غوښې ته په ژوندي کټ کوي او بیا راشي او په هغې باندې په یو ځای باندې اټیک شروع کړي. سړي خواره چې کوم دی هغه وزغلی، سړي خواره په منډه منډه لاړ شي او یو جیل ته ورننوځي چې کوم جیل کې به دې مخکې وو. دا هلک ورته وایي زه به اوس تاسو نه پرېږدم. دلته موږ دا بله جینۍ ووینو چې په واورو کې ناست وي او د یخنۍ د لاسه راغونډه شوي وي او ځان ته لږ اور لګولی خو د بره نه واوره راپرېوځي او هغه اور هم ورته مړ شي. دلته دا نور ملګري سړی خورو پسې تیل راوړي او هغه تیل ورته ورواچوي او غواړي چې هغې ته اور ولګو او ویې سوځو. خو دې یو ملګري د هغې په سړی خورو باندې رحم راشي او ورته وایي چې اور ورته مه لګوه او داسې په دې جیل کې ژوندي پرېږده. د دې جیل نه اسم نشي راووتی او بیا د هغه ځای نه دا جینکۍ لاړې شي او دغه هلک ورته هلته پاتې شي. دا نورې جینکۍ دې ملګري ته په جګړه شي چې تا خو ډېره غټه غلطي وکړه، دې خو زموږ ملګري مړه کړي دي، دا خو مړه کول پکار وو. خو دا وایي چې ای بهیر دی. هلته سړی خواره هغه ستنه بیا راوالي او ځان ته پرې ور کولاو کړي او راووتو سره په هغه ملګري ولې اټیک وکړي او هغه ولې د مرۍ نه ونیوي. بیا هغه له یو سوک ورکړي او بېهوشه یې کړي. دلته دې ټول اوده وي خو دې نه یو ملګری راپاڅېږي او غواړي چې لاړ شم او زه وګورم چې هغه ملګری هم ژوندی دی او هغه سړی خواره په جیل کې بند دي او که نه. خو چې دا هلته راشي هغه جیل خواله او وویني نو په جیل کې یو سړی خور هم نه او ټول سړی خواره جیل نه تښتېدلی او هغه ملګری هم نه وي. دا په منډه منډه نورو ملګرو ته راشي او ورته ووایي چې هغې خو نشته دی، هغې خو وتې دي. او هلته یو کس راشي چې سر ته یې بوجۍ اچولي شوي وي. دوی د ور په هغه سوري کې هغه وویني او دوی وایي که دا سړی خور دی او په هغه پسې ورپسې شي او په شریکه پې حمله شروع کړي او په چړو باندې سورې سورې کړي. خو چې دوی د هغه د سر نه بوجۍ لرې کړي نو هغه د دوی هغه ملګری او دوی په چړو پخپله مړ کړو. دوی ډېر زیات ویرېږي خو چې منډه کړي نو مخامخ له سړی خواره راوځي نو دوی بل سایډ باندې لاړ شي. سړی خورو ورته ټول ګیټونه او هر څه لاک کړي وي، د تېښتې هېڅ څه لارې نه وي. دوی یو بلې کمرې ته وتښتي خو د هغه ځای په کړکۍ باندې بلا واوره ختلې وي. هلته سړی خواره خو هم لګیا او د ور د ازادولو کوشش کوي. نو دلته یو جینۍ په هغه واوره کې سورې کول شروع کړي او غواړي چې دا واوره زه لرې کړم او په دغه کې بهر هغه سایډ ته وځم او قسمت یې ښه وي دا په هغه واوره کې هغه سایډ ته راوځي. هلته سړی خواره خو هم ورله دیکه ورکړي او هغه ور کولاو کړي او هغې پسې راشي. ځان سره یو ډریل خو هم راوالي. په هغه سوري کې چې اخوا هغه اخري جینۍ وځي نو هغه په هغه سوري کې ونه خري. د بل سایډ او پسې بل ملګری راښکته شي چې زه یې راوباسم، خو سړی خور راشي او هغه په هغه بلې جینۍ کې یو ډریل ورننه باسي او مړی کړي. دا جینکۍ ډېر زیات ویرېږي او د هغه ځای نه وتښتي او سړی خواره خو هم ورپسې ور روان شي. سړی خواره په ورپسې په موټر بایک باندې راشي او د دوی نه ګیر چاپېره تاویږي او بیا دوی نه یو ملګري ونیوي او ځان پسې راښکي. خو د سړی خور مخامخ خیال نه وي او د هغه د یو ونې نه سر ولګي او پرېوځي او بېهوشه شي او د جینۍ ته خلاصه شي او یو ملګری ولې راشي او هغې سایډ ته کښېني. هلته هغه بله ملګري منډې وهي خو راپرېوځي او سړی خور راشي د پاسه پرې موټر بایک ودروي او هغه موټر بایک پرې وچلوي او مړی کړي او په دې باغ دوړ کې دا ټوله شپه تېره شي. په نیکسټ مورنینګ موږ هغه بله جینۍ وینو چې هغه د واورې نه جم شوي او مړه شوي وي. دلته موږ دا پاتې شوي جینکۍ وینو چې دا منډې وي او د شا طرف نه پرې سړی خور راشي خو چې څنګه پرې اټیک کوي نو مخامخ ورته بله جینۍ راوځي سړی خور مړ کړي او موټر بایک ترې والي. دلته دوی په خوشحالۍ روانې چې موږ سړی خورو نه بچ شو. خو سړی خورو ورته په لاره کې کونډه تار لګولي او دوی بې رسا مرۍ ولګي او سرونه ترې کټ شي او بیا سړی خواره راشي او هغه سرونه ولې راوالي او ځان سره په ګاډي کې ویسي.